چې د چام ښځی د هغه دپاره دا د نصیحت خبرې دي او د کمې ښځې چې خاوند دي د هغې دپاره هم د نصیحت خبرې دي چې ښځه خاوند به یو بل سره سینګ ژوند تېروي. زمانونو د رسول الله مبارک یو حدیث دی، بس هغې ته ګوره اوس. نبی علیہ السلام د خاوند متعلق فرمایي وی خیرکم خیرکم لأهله. خلک وی پلان کې ښه سړی دی، پلان کې سړی ډېر ښه سړی، ډېر زبردست سړی. نه د حضور پاک مبارک نه تپوس کو چې ښه سړی څوک دی. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم، په تاسو ټولو کې غوره سړی، په تاسو ټولو کې ښه سړی. خیرکم لأهله چې خپل کور ښځې بچو سره ښي. هلکه خبرې مه کوئ، پرېږدئ. چې کم سړی په خپل کور کې خپلې ښځې سره او بچو سره ښي، دا په تاسو کې ښه سړی دی. بارخوار سړی ښي، یار دوست سره ښه ژوند تېری. چکرې چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې ځو مري ته، چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې ځو چې مړه چکر ولګو. نو بارخوار سړی ښه سړی دی. او چې کور ته راننوځي نو زمرۍ یې د برېتو نه نیولي، ښځې ته غوسه. نو حضور پاک فرمایي خیرکم، تاسو ټولو کې ښه سړی او بهترین هغه دی خیرکم لأهله چې خپلې ښځې بچو سره ښي. وانا خیرکم لأهلی، او زه په تاسو ټولو کې د خپل اهل سره ګورې ښیمه. رسول الله مبارک د خپلو بیبیانو سره او د خپلو بچو سره د خپلو غلامانو سره او د خپل خاندان سره بهترینه زندگی تیره کړې ده. سړي ته داسې وي چې کور ښه ژوند تېر کا، چې ښه لري صفت وکړي. او زه به یې در یو څو مثاله درکړم. یو ځل نبي علیه السلام مبارک اوبه وغوښتې، عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره جام په لاس کې وی عایشې چې ته کله اوبه وڅښې نو باقي ماله راوړه. او ورته وی نه د الله رسوله مخکې به تو وبسکې بیا به وروسته زه څښم. وی نه تو څښه. نو عایشې بیبي اوبه وڅښلې، نو بیا یې وله جام راوړه. نو چې جام یې راوړه نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړو، وی عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې؟ نو عایشې بیبي ورته ګوته ونیوه، وی صاحب په دقه ځای مې شونډې پرتې وې، دقه ځای مې شونډې پرتې وې. قسم دی حضور پاک مبارک د عایشې د شونډو په ځای خپلې شونډې کېښودې او بیا وڅښلې. اوس یو سړی ښځې سره دومره مینه کوي او د خپلې بیبي سره دونه محبت کوي چې د هغې شونډې په کوم ځای لګېدلې او ته به هم په دقه ځای د شونډې اکدم دا ښځه به ترې قربانېږي او که نه به قربانېږي. زمونږ ستاسو نه مخکې ښځه اوبه څکي شي، او خو دې څکي، ای څه دا مردارې شونډې دې نیولې دي، ټول جام دې ولاړه، خدای بیخ وباسه، ورشه توی که شابه او جام شوړه که، نه بیا پکې اوبه راوړه. دا د شریعت خلاف خبرې دي. ښځه څه وینځه خو نه ده، ښځه د سړي څه نوکره خو نه ده، خو چې ته سینګ د الله بنده دا هم د خدای بندګۍ ده. ته چې سینګ په دې خفه کېږي چې زما دې څوک بېعزتي وکړي، الله هم په دې خفه کېږي چې ته د ښځې بېعزتي وکړې. نو حضور پاک فرمایي چې بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپل اهل و عیال سره ښي. او زه تاسو کې په دې صفت موصوف یم، زه د خپل اهل و عیال سره او د خپل کور د خلکو سره ښیم، بهترین یم. خیر معنا بهترین. او په شمایل ترمذی کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ما ضرب امرأة ولا خادما قط، نه بیبي له ډب ورکړی دی، نه غلام او نوکر او خادم له ډب ورکړی دی په خپله زندګۍ کې. او که ته وایې دا دومره ښه اخلاق، قسم دی د ټولو دنیا د خلکو اخلاق یو ځای کا، که د رسول الله مبارک د یوې بیبي په اخلاقو کې د خپې دوړې ته رسېږي. دا ولې دا ژوند یې ښکلی تېره په زور او په والو ښځه نشي تابع کولی، په مینه به ښځه تابع کې، په محبت به ښځه تابع کې. زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم، یو ډېر لوی مفسر
مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه لوی سړی تیر شوی دی په خپله قصه کوي وی هغه وختو چې زه په دارالعلوم دیوبند کې هم طالب وم د مور او پلار سیکانو دی خدای مسلمان کړ نو په د دیوبند د کلي نوم دی د دې دیوبند په دې کلي کې یو سیټ و مالدار سړی و خو سیټ نیک سړی و لور یې پیغله شوې وه د سیټ لور پیغله شوه نو د لور هم دا خواهش و چې یو عالم سره نکاح وکړم او د سیټ صاحب هم دا خواهش و چې زه دا خپله لور یو عالم له په نکاح کوم یو بل سره مشوره وکړه چې زما د لور هم خواهش دی زما هم خواهش دی او دا لور چې یو عالم له په نکاح کوم نو چا ورته وی چې عالم ګورې نو خو دغه دارالعلوم دیوبند دی علما خو هغې ته معلوم دي هلته ورشه نو محتمم صاحب ته ووایه نو لور له به دی چې ته یو ښکلی عالم وګوري د وی ډېره ښه ده نو سیټ صاحب شو انا لله و انا الیه راجعون ټول ووایه بجلی چې لاړه شي یا تکلیف راشي زر انا لله وایه او چې بیا دوباره بجلی راشي بیا به څه وایه الحمدلله وایه ګوره څومره لوی ثواب ستا شو خبرې مه کوئ سیټ صاحب راغی ځان سره خپل زړونه وغیره راواغېشتل دارالعلوم دیوبند ته راننوت چې راغی اوس په دې چمن کې تېرېږي هلکان ناست دي طالبان خپل منځ کې سبق اړوي تکرار کوي داسې ویې کتل یو هلک یې پکې د نظر نه ښکلې راغی محتمم صاحب له لاړ او محتمم صاحب ته وایي چې الحمدلله محتمم صاحب ته وایي چې زما لور پیغله ده د هغې هم دا خواهش دی زما هم دا خواهش دی چې دا لور یو عالم له ورکوم نو که په دې مدرسه کې داسې یو نیک غوندې عالمي نوجوان نو ما ته وښایه چې دا لور ور په نکاح کوم یاره په دې لار راتلم په دې چمن کې مې یو هلک ولید او مې خوښ شو که هغه واده نی کړی او د هغه خواهشي نو لاول مې اخ وخت دی او که بالفرض د هغه زړه نه کېږي یا واده کړي بل به راله وګورئ محتمم صاحب هوښیار و هغه وی ودرېږه راده د خوښې دا بلاول وګورو هغه پسې هلک ولیږه راویې غوښته مولانا احمد علي لاهوري وی زومه وی ما ته محتمم صاحب وی چې دا سیټ صاحب دی زمونږ د دې کلي د دې دیوبند دیم نیک سړی دی لور هم نیکه ده د دواړو دا خواهش دی چې یو عالم سره دا لور په نکاح شي نو تا باندې راتیر شو ته خوښ شوې څنګه دې خیال دی واده دې کړی دی ما وی چې نه نو څنګه دې خیال دی نو ما وی چې یاره زه خو غریب سړی ما زما خو مور او پلار سیکان دي او زه مسلمان شوم هغوی د کور هم شړلې ما زما څه دي او دا خو د سیټ صاحب لور ده دا به ما سره ګزاره څنګه کوي وی سیټ صاحب وی چې زما لور هوښیاره ده او دینداره ده ابه تا سره په سپوره ډوډۍ هم ګزاره کوي خو ستا خوښه یې ډېره ښه ده خوښه مې ده په پلان کې ورځ به موږ راځو نکاح به تړو مولانا احمد علي لاهوري صاحب وایي چې هغه ورځ شوه د نکاح د تړلو وی زما یو جوړه وه دویمه نه وه نو ملګرو ما ته وی چې دا جامې دي خیرنې دي او مهرباني وکړه زمونږ واچوه خو زه په دې پوه شوم چې د دې ملګرو جامې په ما برابر نه دي په دې کې وبدي ښکارم د چا غټې دي د چا لنډې دي مشوره یې دا راکړه طالبان هم زمونږ یو بل سره خوش طبیعتۍ ډېرې کوي وی چې غسلخانې ته ننوځه او اوبه هم لامبې سرسونت به وکړې جامې به برابر کې او بیا به لنګ ووې او بار به روځي یا جامې دې نه چوڼ کا او بس نور ته به یې واچوې او بس اوبې بادې او بس وچې بشي وابچې ما چې یاره دا خبره ټیک ده وی غسلخانې ته ننوتم ویښته نوکان وغیره مې برابر کړل او مې لمبل او جامې مې ځان له ووینځلې او لنګ مې و بار راووتم خو بس طالبانو را سره چل وکړو زه مړو پوه نه شوم ورځ د وریځ به او نرۍ نرۍ باران او جامې کم دی او چې دی جامې بادوم او هوا له ورکوم او جامې کم دی او چېږي او طالبان هم را پورې خاندي چې ټینګ شه وی خیر جامو نه څه ناسه اوبه اوچې شوې خو نمجنې دي مې واچولې یخني به پکې راپېدم دې کې مسخر راغې
د سخر رونه مې رالل او خیان مې رالل نکاح تړلی کېږي چې سخر مې ما ته وکتل نو سخر مې پیش و چې د دې غریب هم دقه یو جوړه ده بل ورځ چې راغلې هم دقه و نن هم همغه ده او ځان لینځلې ده او لا اوچه شوې نه ده په ما پوه شو وی نکاح وتړلی شو د نکاح نه پس واده شو ښځه مې کور ته بوتله مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وایي چې ښځه خو د سیټ لور و نیازبینه وه او ما سره سو ټماټر خوره اوچه ډوډۍ ځان له خوشتک هغې باندې ګزاره کوه ډېر بد حال و دغه وخت زما او زما د ښځې اوچه ډوډۍ به م اوبو کې خوشتول او ګزاره به م پرې کوله او د ټماټر او د مالګې سره به م ډوډۍ خوړه دې زمانه کې چې ښځه واده شي نو یا په سبا یا په اومه پلار کره دی هغه زمانه کې داسې نه وه او میاشت پس 2 میاشتې پس جنۍ د پلار کره تله چې میاشت پس مې ښځه پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړه سیټ صاحب وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری خاوند سنگه ومونته خاوند سنگه دی نو که د دې زمانې ښځه وې بلا شیشکه نو څه به یې وې ای پلاره غرقه دې کړم چاله دې ورکړم ملا له دې ورکړم چې ډوډۍ در سره نه وه نو په دا اوبو کې به دې غورځولی وم یو ورځ مرګ وراغلی به نو په ما خو هره ورځ مرګ تېرېږي چای خو یې پرېږده خو ډوډۍ م نشته ترکاري م نشته دا چاله دې په نکاح ورکړم تا زما تپوس نه کو د خاوند تپوس دې زما نه کو لیکن هغه جینۍ دینداره ده او د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه اخلاق اوس ګوره تپوس یې ته وکړه چې بیٹی شوهر کو کیسے پایا لورې خاوند دې څنګه ومونته او ورته څه وایي وی بابا وی دنیا کې به مې د جنت خبرې اورېدې چې جنت به راځي او داسې خوشحالي به وي پکې او داسې د زړه سکون به وي او بنده به پکې ډېر زیات خوشحاله وي بابا قسم په خدای چې په دنیا کې ماله خدای جنت راکړی دی او مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھی پخپل بیتی کے وی یہ وہ وقت تھا جب احمد علی نتا آج احمد علی ہے وی دا اغا وقتو چې دا ما دا مقام نو او ما تا خد جنت وی اوس خو الحمدلله احمد علی دی وی دا کشف خاوندو یو ځل یو سړی والا راغی ستا په ګاونډ کې 2 کسان مړه دي او صاحب جنازه به تکے په پلان کې ټیم د سرخکته کوي ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو نو مرګر وته وی شاګردانو وی صاحب دا دومره داوه خو پیغمبر هم نه دا کړی د غیب علم خو الله سره دی تا ته څه پته لګي چې یو جنت ته لاړ او بل دوزخ ته لاړ بس میں نے کہا آپ پوچھ لے ما اوی تاسو تپوس وکړئ چې معلومات یې وکړل خبره ټیک و خطا وی چې هغه کم جنت ته تللی هغه اکسیډنټ کې مړو او رسول الله مبارک فرمایي صاحب الهدم شهید اکسیډنټ کې مړو جنت ته لاړ او بل مړی ته تیزندی چولې و ځان یې ځان پانسي کړی دې ته کشف وایي دې بزرګانو ته کېږي یو ځل یو سیټ ورپسې راغی وی صاحب جومات مې جوړ کړی دی لومبې مونځ به پکې تکې افتتاح به تکې مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وی ډیره ښه ده چې لاړ او په جومات یې قدم کېښود وی کاش بہت اچھا مسجد ہے بہت بہترین کافی خرچہ کیا ہے اس مسجد پر بہت خوبصورت لیکن کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہوتا ډیر خشته خوبصورت جومات دی خو افسوس چې په حرامو نه وی جوړ نه ښه به وه نا سیټ ته چا وی ټنګ یې درکړه که نه همدغسې ښې درته یې ووروله چې په حرامو دې جوړ کړی دی که نه سیټ وی ټیک وایي یو ما ته پته ده یو الله ته پته ده نه زما ښځې ته پته شته نه بچو ته دا ما د سود په پیسو جوړ کړی دی دې ته کشف وایي نو مولانا احمد علی لاہوری وی چې کم وخت زما ښځې وی چې جنت خدای را کړی دی وی په دې مقام نوم چې دا اوس خدای کم مقام را کړی دی نو دا ولې ښځه د خاوند صفت کوي دی په دې وجه کوي چې خاوند د ښځې سره ښه ژوند تېر کړي خشته بهترین ژوند ورسره تېر کړي
یو سیز نن زمونږ په دې دنیا کې په رواج د خفه کېږی ما د طلاق رواج ډېر زیات شوی دی. سړی به د خپل دوست سره لګی، کاروبار کې به لګی، شراکت کې به لګی او دواړه بروان شي ګناه ښځې کړې ده. دی به زر وایي که مې دا تا سره کار وکړو نو په ما دې ښځه داسې، که بیا مې در سره خبرې وکړې په ما دې ښځه داسې، نو بیخ دې وځه جنجال دې د دوست سره دې زور ښځې لاله. بیا وروسته وایي یاره جي څوک اوس تعلق هم دی، شرکت هم دی او د خولې نه هم دا ټکې ختلې دی. اوس څوک مې حکومت مې نه دی چې په د مازدیګر مې والې وي، په د مازدیګر یو څوک تا دا سوچ مخکې نه کوم، هسې به دې ویلو چې قسم دې که دا کار به وکړه، دا کفاره به دې ورکړې وه. نو ښځې له زور ډېر خطرناک سیسټم روان دی، ډېر خطرناک سیسټم. څوک ښځه وشلي پلار کره، زه پلار کره په میاشتو میاشتو په کلونو پلار کره ناستی او دې ځان نه لوی باتور جوړ کړي، نه دې راولم او نه به دې رانه بل څوک کوي. هلکه خبر غلطه کوم که ټیک کوم؟ ولې ظلم کې؟ نن خو ستا لاس کې طاقت شته بلکل، که ته یې راولې راوستی شي او که ته یې نه راولې نو ناسته به یې غریبه چې ستا د نکاح نه نیوتې نو بل خاوند نه شي کولی. لیکن په قبر کې به دا اختیار بیا ستا نه، په قیامت کې به دا اختیار بیا ستا نه. زما د قسم په خدای وي حضور پاک مبارک په مرض وفات کې حضرت عباس ورته راغی او رسول الله مبارک ته وایي الله رسوله انصار جاړي، د منبر نه ګیر چاپېره ناست دي او جاړي. عباسه ولې جاړي؟ وی څو ورځې وشو د رسول الله مبارک مخه مو نه لیده. وی ښه مه اوچت کې په موبه واچوې، وی لمبل اوچت یې که دوو کسو ونیوه، یو طرف ته اوږه ورکړه د مټ کې، بل طرف ته ورکړه. رسول الله مبارک قدم نشو اغشتی. بخاری شریف کې راځي د اخپاو پسې راښکې شوه او چې بویه ته نو په جومات کې په منبر باندې کېنو نو یو څو خبرې وکړې. په هغې خبرو کې یو خبره ده د الصلات، ولې د مونځ خیال وساتئ. دویمه څه ده؟ وما ملکت ایمانکم، د وینځو غلامانو ستا د لاس لاندې چې کم خلک د لیبر مزدور کلاس 4 د دې به خیال ساتي. او بیا څه وایي؟ الا فاتقوا الله فی النساء، خبردار د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ، خبردار د ښځو په حق کې د الله نه ویریږئ. ولې؟ فانهن عوان فی ایدیکم، دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي، خیر ورته ورسوئ، شر ورته مه رسوئ. دا د پیغمبر مبارک وینا ده. نو ښځې سره به ښه سلوک کې، ښځې سره به جګړې نه کې، بهترین خوی د ښځې سره استعمال کا، خراب خوی ورسره مې استعمالوه. وهه ټکوه ما، زمونږ خلک لګیا دي کوتک راوالي او ښځه راګیره کړي. ګورې خبره باندې تاسو پویوم، کمه ښځه به وی او په 2 نمبر کې به وی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن، هغه ښځه به وی چې ناشیزی. نشوز پیژنې عربي لفظ دی، زه به پښتو کې درته معنا کوم. علما 2 معنی کوي، یو هغه ښځه چې فاحشی بل چا سره تعلقات ساتي، داسې ښځه دا والی شي. دویم د نشوز څه معنا ده؟ د نشوز دویمه معنا دا ده چې خاوند ته رانیغېږي. زه درته خپله پښتو کې ویم، خاوند له جوابونه ورکوي، دا ښځه والی شي. که مالګه ترې زیاته شوه وهلې منه دي، که غوړي ترې توی شو والې منه دي، که چایو کې چینی زیات شو والې منه دي. انسان دی، ستا نه غلطي نه کېږي، د هغې غریبې نه مه شوه که نه، خو دا کور خو ستا هم دی او د هغې هم دی، په دې به نه وی. که چېرته لستوڼی کمیز په سری وسوځېد په دې به یې نه وی. په دې 2 څیزونو به یې وی. فحش کارونه کوي، خامخا بنده له غوسه ورځي، په دې خامخا سړي له غیرت ورځي. او دویم نمبر چې خاوند ته جواب ورکوي، رابرغېږي ورته. چې وی نو څنګه به وی؟ قرآن شریف وایي لاول فعظوهن، لاول نصیحت ورته وکړه. که په نصیحت کار ونه شو نو بیا وهجروهن فی المضاجع، ملاسته ورته ځان لکه کټ ته جدا کوي، بس زما کټ ته به ته نه رانږدې کېږي، زه به ستا کټ ته نه در نږدې کېږم.
رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې روانه کې نو په کوټه کې دننه به کې کوټه به نه بدلې حجرې ته به ترې نه تښتې حجرې ته به ترې نه تښتې دا بیا شی ګران شي روانه نوره زیاته شي شیطان پکې کار کوي کوټه کې دننه روانه وکنه بیا به بنده جوړ شي معافي به وغواړي او که په دیم کارو نشو نو فضربوهن دریم نمبر کې بیا وال دي وال څنګه دي وال کوتک نه دی چې تر کټ بازو ته ګوتې کې اوچته او راخلاصې وال خخته نه دی چې په خخته ورشي او دې سر لیوله راوبرې وار کاڼې نه دی چې ته کاڼې اوچت کې او دې مری لیوله راوبرې داسې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې تاسو کلم وال کوئ په مخ به نه کوئ سپیم په مخ وال منه دي خرم په مخ وال منه دي غویم په مخ وال منه دي بچیم په مخ وال منه دي ښځم په مخ وال منه دي دا د ډول ځای دی په دې څاروي هم خفه کېږي ته چې مخ له غزار ورکوې مخ به د نه اړئ په مخ به نه وې رسول الله مبارک فرمایي او زمونږ خلک چې خرس شي دا مخ وله وړي غاښ ته وباسي غوږ وله کوڼ کي پوزه وله ماته کي سترګه وله اکثر خوږ کړنده کي دا ته ډېر لوی جرم دی که خدای به نن تپوس کوي د ښځې ډول ولې خرابې نو زمونږ فقهاو لیکلي دي دې د دې قیاس باندې بیا نورې مسلې وباسي چې نبي علیه السلام فرمایي چې په مخ به وال نه کې نو دا ولې علت ډول دی چې دا د ډول ځای دی نو چې کم د ډول ځای دی او ښځې ډولې ساتي نو په هغې وال منه شو چې کم د ډول ځای دی نو په هغې وال منه شو لکه زه به مثال درکم په سر به نه وی ولې به په سر نه وی دا د ډول ځای دی دا ښځه ډولې ساتي لږ ما ته به توجه شي نه به بندېږي که نه غریب به مجبور وي بس ما ته ګورئ په سر به نه وی سر د ډول ځای دی ولې ښځه ګومنس کوي چې سپین شي توری یې کالي پکې اچوي وله ډول ځای شو په مخ به نه وی اخو حدیث نه ثابته شوه په مری به نه وی دا هم د ډول ځای دی ولې ځکه ښځه په دې مری دلته په جامو کار کوي ډولې ساتي ګلبن ورته اچي په دې سینه به نه وی دا ښځه ډولې ساتي دلته په کمیس باندې ګلکارې کوي په دې لاسونو به نه وی دا د ډول ځای دی ګوره دلته بنګړي اچوي په دې ګوتو به نه وی ګوتمې پکې اچوي نکري دې پې پورې کوي لاندې په خپو به نه وی نکري د پې پورې کوي پازیب پکې اچوي نو ما ته طالب چټ راولېږي په کم ځای وو چې په مخ او په سر او په مری او په سینه او په لاسونو په خپو نه وی نو په کم ځای وو مې په ملا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې وهل چې غیر مبرح شدید سخت وال به بیاني معمولی غوندې دریم نمبر کې وال دي سخت بني د ډول په ځای بني او د هغې نه مخکې کومه ښځه چې کومه فاحشه او خاوند طرف رغېږي په والو خو انسان نه سمیږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دې اخیری وخت کې حضرت علی صاحب ته وی ستا لور د ام کلثوم ما ته را په نکاح کا نو علي صاحب ورته وی چې وی زما واده ته حاجت نشته زه بوډی یم خو یو شوق مې دی چې ستا دا لور د ام کلثوم دا د بیبي فاطمې نه پیدا ده د هغې لور ده نو چې زما په نکاح کې راشي او خدای بچي راکړي نو زما او د نبي علیه السلام به لاندې نسب خدای یو کړي نو علي صاحب ورته وی چې خوښه به دې نه شي وی نه خوښه مې ده وی زه یې درلېږم یو څادر ورکوم نو که دې خوښه شوه وی څادر مې خوښ دی او که دې خوښه نه شوه وی څادر مې نه دی خوښ نو ام کلثوم کو کشر عمر یې کم عمر صاحب خو بوډا و وی ورشه بچې دا څادر امیرالمؤمنین ته یوسه چې بابا مې راکړی دا دې خوښ دی که نه نو چې څادر یې ولې یوړو نو عمر صاحب کې حیا وه هغه ولا مخ ته نه شو کتی او په شریعت کې دا قانون دی چې کومه ښځه څوک په نکاح اخلي نو د هغې مخ ته کتل جیز دی خو د شهوت په بنیاد نه هدایه کې شته نو هغه حیا به مخ ته نه شو کتی نو خپو ته یې وله کتل عجینه پې پیش وه وی امیرالمؤمنین څادر دې پرېښو نو زما خپو ته نیغ نیغ ګورې وی قسم دې که امیرالمؤمنین نه وي دا سترګې به مې درنه ایستې وي دا ولې خفه شوه
دا د بیبي فاطمې لور وه او د حضور پاک وینه پکې چلیدله نو د حیا نمونه وه نمونه نو هغه ورته وخاندل وی ښه بابا ترې ووایه څادر مې خوښ دی نو چې راغی نو پلار ته یې ګیله وکړه وایي دا څنګه امیرالمؤمنین دی هغه خو څادر پرېښود د مخ پوته یې نیغ نیغ کتل وی خیر دی بچې دا د خاوند دی بس هغه پوه شوه چې زه خو یې په بل غرض لیږلی و د دې جینۍ د عمر صاحب سره نکاح شوه نو د بانډیسیانو به ښځې ډبولې ډېرې زیاتې نو یو ځل عمر صاحب اعلان وکړو وی که نن نه پس مې واورېدل چې چا ښځه والیده نو زه به ورسره پوه شم نو خلکو وال بند کړل نو مصیبت دا دی چې وال نه کوې دا مردارې به رامستېږي که نه یو غم خو نه دی مونږ ته اکثر خلک وایي یاره وي مولوي صاحب ته د ښځو خبرې کوې چې دوی به نه وهې او غصې به نه کوي په مونږ دې را ښځې را برغې کړې زه یې مړه ګزاره کوه خیر ژوند دی غریبه کور ناسته ته ټول عمر بار ګرځي ټوله ورځ نو ګزاره به ورسره کړي نو چې دا اعلان یې وکړه نو ښځو به خاوندانو له جوابونه ورکول نو یو بانډیسي له ښځې جواب ورکړی و غوسه یې پرې کړې وه نو بانډیسي راغی چې ورېږه عمر صاحب ته شکایت کوم چې مونږ د والو نه منې کړي راشه عالم وګوره ښځې جوابونه راکوي نو چې دروازې له راغې د عمر صاحب و دروازې وواله نو دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی نو بانډیسي خو پېښ و چې وروره په مونږ ښځه چغه راوباسي نو دغه دې په عمر یې مرۍ پرېښې ده هغې باندې م چغه راوباسي نو چې عمر صاحب وله راووته بانډیسي ته وی خیر دي څه وی وی صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه راته دې ونه وی حل شوه نو ما د خپلې ښځې شکایت راوړو چې ښځه جوابونه راکوي نو استال مې په کور کې ولیده نو چې ته صبر کوې مونږ به یې سر کې کوو ګوره دا خبره ډېره د غور ده عمر صاحب ورته وی ملګري واوره دا ښځه ستا 15 خدمتونه کوي 15 ډیوټۍ دله کوي یو دله په کور کې پخلی کوي نو که پخلی یې دله نه کو او خوراک دې د هوټل نه تیار راوړه او یا دې نوکر نیوه څونه خرچه به دې راتله دویم دله جامې انځي کټونه څادرونه درته انځي نو که دا کار یې نه کو او دوبي له دې جامې وړلې څونه پیسې به یې د نه اخېستې او دریم کور دله صفا کوي د چپړاسي خدمت دې کوي نو که دا کار یې نه کولو مستقل نوکر دې نیوه نو څونه خرچه به دې راتله او څلورم د کور څوکۍ دې کوي نو که دا څوکۍ دله نه کوله او څوکیدار دې نیوه نو څونه خرچه به دې راتله او پنځم نظر دې پې د ګناه نه بچ دی نو چې کومه ښځه تاله دا 15 ډیوټۍ کوي او ګزاره ورسره نه کوي نو څه به کوي نو خاوند به ښځې سره ډېره ګزاره کوي چې د سنتو مطابق زندگی وي نو ژوند به ښه تېرېږي اوس دویم طرف نه دا خو د خاوند ګزاره شوه نو ښځه به څه کوي نو حضور پاک فرمایي د ښځې متعلق المرأة اذا صلت خمسها چې 15 منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان د میاشتې روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندام حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري کوي څو ډیوټۍ شوې څلور منځ روژه ځکه زکات خو پاره ښځه نی هغه په مالداري حجم پاره ښځه نی په مالداري او دا دوه پار چا دي د رمضان روژې او منځونه دوه شو او دریم د خپل اطاعت بعلها د خاوند تابعداري وکړي او څلورم د خپل اندام حفاظت وکړي بې ستري نه کوي نو چې دا څلور کاره کومې ښځې کوي نو فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت حضور پاک فرمایي چې د جنت په کومه دروازه ورننوځي نو ورننوځي نو د ښځې ډیوټي دا دوه شوې دوی د خدای سره دي دوی د خاوند سره دي چې د خپلو اندامونو حفاظت به کوي بربنډه به نه ګرځي بې ستري به نه کوي او دویم د خپل خاوند تابعداري به کوي د خاوند خیال به ساتي او د خاوند تابعداري به کوي دی بله ډیوټي شوه او که د خاوند تابعداري نه کوي په جایزو امورو کې ګورې په ناجایزو کې نه په جایزو امورو کې به د خاوند تابعداري کوي او چې د خاوند تابعداري نه کوي نو نبی علیه السلام څه فرمایي چې کومه ښځه د خاوند تابعداري نه کوي نو د اسمان فرشتې ورته خیرې کوي او چې کوم خاوند د ښځې نه جایزه مطالبه وکړي او دی پوره نه کړي مشکات کې حدیث دی نو د جنت حورې ورته خیرې کوي ای مردارې وي خدای دې هلاکه که
ته زمونږ د دې ملګري ولې خبره نه مانې دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی قریبه ده چې تا نه به جدا شي موږ له به راځي نو د ښځې ډیوټي دا ده چې د خاوند به قدر کوي د خاوند د رونو به خیال ساتي د خر او د خواښې به داسې قدر کوي لکه د مور او د پلار او د خپل اندام حفاظت به کوي بس صرف د خپل خاوند به د بل چا به نه اندام به خپل خاوند ته ښیي بل چا ته نه نو ژوند به ښکلي تېرېږي او مزېدار به تېرېږي ښځې خو الحمدلله زمونږ په وطن کې پنجاب خو پرېږده او سند خو پرېږده هلته خو ښځې خاوندانې دي او خاوندانې ښځې دي شی یې لاوړی دی زمونږ ښځې شکر دی الحمدلله با پردم دي زمونږ ښځې د خپلو خاوندانو سره ښه سلوک هم کوي او د خاوند خبره هم مني او که خاوند ورته هر څه وایي نو دا غریب ورسره خپله ګزاره کوي نو زما وروڼو خاوند او ښځه دواړه به د شریعت په چوکاټ کې دننه ژوند تېروي نو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه ژوند تېر کړه نو ښځه به هم خوشحاله او خاوند به هم خوشحاله رب به هم خوشحاله او کائنات به هم خوشحاله او که دې دواړو د یو بل د حقوقو خیال ونه ساته او د شریعت په چوکاټ کې ژوند تېر نه کړه نو د ده ژوند هم تباه او د ښځې ژوند هم تباه خدای هم خفه او د خدای کائنات هم خفه نو زمونږ د ټولو ذمه داري دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ ښکلی پیغمبر دی او دا زمونږ ایمان دی چې د هغه نه پس بل پیغمبر دنیا ته نه راځي نو د دین خبرې به د عالمانو نه زده کوئ او د دین خبرې به د علماو نه معلوموئ او د دین خبرې به د شریعت د کتابونو نه زده کوئ نو او د دین مطابق به موږ تاسو عمل کوو نو خدای به خوشحاله چې خدای خوشحاله او ستا زندگی به خوشحاله او که خدای خپاو نو ستا زندگی به د خفګانې او چې څومره دوستان دې مجلس ته راغلي دي خدای ټولو له خیرونه او برکتونه او عافیتونه ورکړي که څوک بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي که د چا یو بل سره په کور کې ناچاقۍ وي الله اتفاق نصیب کړي او که کوم هلکانو جینکو رشتې نشته ښځې نشته د جینکو خاوندان نشته خدای صالحه خاوندانې نصیب کړي او د هلکانو صالحه ښځې نصیب کړي او دا ماشومان چې څومره دلته ناست دي خدای نیک عمله صالحان یې لوي کړي او دا کندې او دا کلي او دا علاقه په دین او په دنیا په دواړو آباده کړي او چې د چا روزګار کمزوري ته پکې وله برکت واچوي که د چا نوکری نه خدای فراخه روزی نوکری ورکړي که څوک تعلیم کوي الله ته یې پکې کامیاب کړي او خدای زمونږ د دواړو جهانو خیر او برکت او عافیت نصیب کړي او د رسول الله مبارک د سنت و تابعدار مو جوړ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رب.